د مشال ریډیو ګرانو کتونکو دا وخت زه د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې ولاړ یم. زما تر شا چې تاسو وینئ دا میرانشاه بازار دی چېرته چې لوی مارکیټونه و د عملیاتو نه وړاندې. د عملیاتو پر مهال دغه مارکیټونه خو ټول ونړول شول، خو اوس چې شمالي وزیرستان ته د عملیاتو وروسته خلک واپس راستنه شوي دي، بلکې په دې کې څه خلک پاتې هم دي. د سره دولت په ترقیاتي کارونو هم لاس پورې کړی دی چې په هغې کې میرانشاه او میرعلي لوی بازارونو تعمیر هم شامل دی. میرانشاه بازار کې دا مهال مختلف مارکیټونه او دکانونه د حکومت په وینا په نوې طرز باندې جوړولی شي. کم خلک چې واپس راغلی دي دغه ترقیاتي کارونه خصوصا میرانشاه بازار چې کم طرز باندې جوړولی شي دې ته په کم نظر باندې ګوري. دلته چې کم خلک واپس راغلی دي نو هغوی سره هم په دې اړه پوښتنې وکړو. اول که خپل تعارف وکړي او هغې نه پس دا راته ووایي چې میرانشاه بازار اوس بیا جوړیږي. خلک وایي چې مونږ خو ډېر ودردېدلو، زموږ مارکیټونه د کروڑونو د اربونو لاړل، اوس بیا چې د بحالي روانه ده څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه رحمت الله خبرې کوم د درپخیل قوم سره مې تعلق ته. دلته چې څومره بازارونه مارکیټونه وي تقریبا د میش په اندازه د عوامو په اندازه باندې 3080 دکانونه وي دلته، خو په 3080 دکانې شي از د بیا د ریهابلیټیشن چارج شری کړی دو او د پولیټیکل انتظامیه چې کوم مشای اوی چې میج 2300 دکانونه په خال وخت جوړوي دا فیز 1 دا دنه بعد فیز 2 وي. بهر حال میج ترقیاتی چاري ویني چې ډېر په زور او شور سره جاری دي، خو غاټه خبره دا غدو چې د دکانونه حکومت چاته ور کوي او چا دې پورای جوړوي. دغه د مارکیټ اونرز دي خپل زینا دي د چایو دي کونده چا مارکیټ ته چا پلازادو. بهر حال شاه خبره به داوی میج دنه مطمئنی چې د کیمه چاره شری کړی دي او بخښلي طریقه سره شری کړی دي، خو اطمینان به میشته ولته حاصل شي چې کله د خپل قصونه ته ملاو شي هر چا ته خپل مارکیټ خپل دکون ملاو شي چې مزید میج د کړوول نه وشغیرل شي کنه ویلې چې میج در به ځب اپریشنیا مثال ډیر غا کړی وکړولي په دانه مخشه حالات یا میش په مخشه دي خال کې ټول لیدلې دي. اس په چار دو چې مزید میج د پر سہولیات جوړ شي او د کیم میج د کیم میج سره ډور ډاب دا چې مثال دغه مودي کون بلتا ور نه کو بلدي کون بلتا ور نه کو کچیر ته داسې وشول بیا به میش ټول عمر په جنگ جګړه باندې لګیا شي. په چار داستو چې میج خپل اونر کیم مارکیټس اونر دي یا شاپ اونرز دي د هغه خلک ته د کنه خپل ملاو شي میج به د حکومت ډیر شکر گزار وي. نو اسد الله دې زه د وزیرستان سره تعلق لرم. نو کوکسی ها چې کومه ترقیاتی چارې لري په شمالي وزیرستان کې رواني دي، نو کومه ځای کې چې تشي ضرورت وي کاغذي کې د بازار ضرورت وي د سکول ضرورت وي نو هغه باندې پاک آرمي او پولیټیکل انتظامیه دغه باقاعده سروې کړی دو نو هغه باندې د چار ډیر په تیزی سره روانه دو. نو کوم مارکیټینه چې کومه ځای کې جوړیږي نو هغه مش دا ویل شي چې انټرنیشنل معیار سره هغه مارکیټینه جوړیږي، هغه ته چې کومه ترجیح ورکړی شوی دو په هغه کې چې کوم میټیریل استعمال شوی دی هغه باقاعده ټیسټینه کیږي. سرنګ دی حکومت ویلی چې میجو ګلستان وزیرستان دغه خلک ته ورکوي نو میج دغه امید دی چې ګل وزیرستانو دغه عوام دغه خلک ته ګورنمنت ورکوي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي مارکیټونه چې دغه په نوې طرز سره جوړولی شي د سیمې اوسیدونکي دغه غوښتنه لري چې څنګه دغه بازارونه د دوی جوړېدو عمل سرته ورسي نو دغه د هغه خلکو کې تقسیم کړل شي په هغې کې د وویشل شي کم چې دلته حقدار او د چا مارکیټونه و څوک چې د جایداد تښتن و. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي هم میډیا ته ویلي دي چې دغه څومره هم چې دکانونه جوړولی شي بازارونه دغه به د شمالي وزیرستان اتمانځایو جرګه ته حواله کولی شي چې هغه به په هغه وزیرستانیانو کې ویش کوي څوک چې دلته جایداد لري یا په دې کې مارکیټونه او دکانونه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان، میرانشاه.